أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سورہ ہود دام د مکی صورت ته په مکی کې نازل شوه ده. انتہائی مشکلات دور کې الله تعالی نازل کړو د مکی په آخري دور کې او په دې وخت کې د خدیجه رضی الله تعالی عنها غمر او د ابو طالب مرګم شوه او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پورنی مشکلاتو کې هم او هغه غي د پاره ډېر لوی سحره او اطمینان او خدیجه رضی الله تعالی عنها زموږ تاسو مور وا او دا غننګ ابو طالب هغه د پاره د کافرو د مکینه یو لوی رکاوټ ذریعہ والا تعالی جوړ کړی و او د کافرو مخالفت انتهایی په دغه کې او اخیری حد کې په دې وخت کې الله تعالی سورۃ هود نازل کو. په دې کې الله تعالی د مخکینی قومونو قصې هم دي خدا غید عذاب نوعیتونه هم الله تعالی په کې بیان کړی دي چې داسې عذاب مې ورکو څنګه چې هغه سختی کوي په پیغمبر باندې رکاوټونه جوړي مشکلات جوړي منصوبې جوړي وغیرہ همدا کرانګي الله تعالی هغه ته د مخکینی خلکو هغه سخت حالات بیانوي. ګوره داسې بدر سره کما داسې بدر سره وشي د لپاره چې هغه ته اندازه لګيږي د پیغمبر او د ملګرو ته اطمینان چې الله تعالی دا قسم کول شي او هغه خلکو د لپاره یاره چې دغه بزان کې دایره دغه پیدا وشي. همدا کرانګي درې هغه مضامین توحید رسالت او آخرت دا په هر مکی صورت کې یاد ساتي او دلته درې خبره خاص کړ دي. یو د عقیده خبره چې هغه د توحید په بنیاد باندې بل واقعات په کې کسی دي او دریمه خاص خبره د اغي نتایج باندې الله خاص خبره کړی ده اشد شدید عذابونه باندې. عمدا وجدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته عرض وکړو و یا رسول الله اخي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مزاجونه داسې نه ولکه موږ تصور کړی چې ډېر سخت مزاج وو خبرې بنه کولې او غب شپ بنه لګو وغیرہ نه خوش مزاج وو غي نو دا غي په ګيري کې چرته یو سپین وختره غلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیره پوری ګیره توره و او چرته یو نیم سپین وخته دا غسر په حصے کې او یا په ګيري کې راغلو دا غي مبارک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ستا په سر کې خو سپین وختره غلې نه بوډا شوي ناغه ورته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کې فرمایي چې ز سورې هود بوډا کړم د دې کې چې کومه تنبیحات دي شدید ترين خبري الله تعالی کړی دي ناغه په بنیاد بدغه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اخیره پوری او خلقو ته د مکه په دور کې داسې خیره نه کړی وایسیت قوم هغه ته خیره کړی وي ازګه چې هغه لا تموا چې الله د مسلمانان شي د مسلمانان شي ادي به ایمان راوړي او ال طرف نه د الله تعالی شدید ترين تنبیحات ترمذی شریف کې دا حدیث اوس تاسو غي معنا ووري الف لام را الله پويږي په معنی د دې ټکی کتاب انده کتاب دې احکمت چې محکم کړي شوی دی آیاتونه د ثم بیا فصلت تفصیل سره بیان کړي شوی دی ملذن د هغه چا طرفنا حکیم چې هغه د حکمت ولده خبير او خبر ده د طرفه د حکمت ولا او د خبر ذات ولا ان الله تعالی الله تعبد دا چې عبادت مکوا الا الله مگر الله تعالی سوا د الله تعالی نه بل چا عبادت مکوي. انني بشک از لكم تاس د پاره منه د هغه طرف نه نذیر ير ور کون کما وبشیر او زیر ور کون کما وان او دا استغفروا بخنه غړی وان استغفروا او خبر ادا د چې بخنه غړی ربکم خپل ربنا ثم بیا توبو باسي استغفار او توبه معمولی غونډه فرض ده. استغفار سره په خله باندې وای او توبه باقاعده رجوع ته ویل کیږي ته وګرځيږي او په خپل کار باندې خیمانه شي او بیا د نه کول اراده وکي نو تاسو بخنه غواړئ او بیا د نه کول اراده وکي ان معافي غواړئ په خیمانم شي او بیا مکوي الیه هغه طرف ته یمتعکم هغه په فائدہ در کی تاسو ته متاعن د سامان حسنا خيستا او دا مضمون مخکیم تیر شوی دی ورستم را روان دی لکه سورۃ النحل کې هم د 97 نمبر آیات کې آیت نمبر 97 97 ونوي او دا غرانګي په سورۃ نوح کې هم دی او دا رنګي په همدې سورۃ کې مخکې بیان شوی دی
یمتعکم غو فائدہ در کی تاسو متاعا سامان حسنا خیستا الی اجل تریونٹی مسمى لکلی شوی یا مقرر کړي شوی پوری ویؤتی اور بکی کل هر ذی فضل خاوند فضل تا فضله نور فضل د اغه د الله طرفنا یعنی کا پیسې در کړي دی الله به نور در کی کبچی در کړي دی الله به نور در کی کته کته در کړي دی الله به نور در کی وان تولوا او کچری تاسو مخواړه وای فانی بس بشکل اخاف یریګم علیکم پتا سبحان عذاب یوم کبیر دا غورز لوینا دا غلوی ورځ عذابنا الى الله الى تعالی طرف ته مرجعکم تاسو واپس للی د ټولو او هو او هغه علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قادر دی الا خبردار انهم بشکد یثنون صدورهم د دې معنی ته لګ توجه کوي لفظي معنا کو د ثانی یا اثنين دو چندی ته ویل کیږي یا هغه شی چې غدا سي دوه کې دوه پړه دوه توي کې داسي دته ویل کیږي لفظي معنا ده دوی دوه پړه کوي یا داسي راته وي د دې دوه مطلبونه دي یو باز صحابه کرام مبارکی د ابن عباس نه روایت ته بخاری شریف کې ده چې باز خلکو به د حاجت پوره کولو یعنی وړ بولو د غټو بولو کول په وخت کې او یا د نور کورنی ضرورتونه د کور والا سره هغه کې به هم دومره زیات لحاظ کوو چې هغه ته به لحاظ کول بیا د مشکلاتو نه جوړو چې زه الله نم ځان پټ کماو زه الله نم ځان پټ کماو دې طرف نم صادر رتاو کو دې طرف نم صادر رتاو کو دا سي ځان پټ کا وغیرہ وغیرہ نو الله تعالی په دې کې وایي چې تاسو هر څه وکي الله تعالی دې کپړو نه برم ګوري نو تم ځان په مصیبت کې ما اچو دوه ځان په تکلیف کې ما اچو چې ځان په تکلیف الله تعالی خو مهربان ذات دی یو مراد ده یو تفسیر مفسرین بازو دې طرف ته اشاره کړی دویمه اشاره بالکل مضمون بدل دی د هغه او هغه دې آیت سره فټ راځي هغه دا دی چې کله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دې دعوت ورکول وکړل باقاعده خلکو ته تاسو سره ملاويږي جمع کې ملاويږي ډیرو سره ملاويږي چرته سړی ګور هغه توای بیا نو چې چا پیغمبر علی السلام لري نه اولیدو چې بیا روان دی یا ماته بوس بیا وای نو داسې مخبته تیواړو او یا به صادر سره هغه وخت چې کوم هغه پګړی هغه صورتحال وداغی ناغه سره به داسې مخ پټ کو چې کني ما اډو تلې درې نه یا سره تا نه خبر نه او ما ته دا مخ کې ویلې دي چې کله ته قرآن کریم دعوت ورکې نبي دا ټولي خبره تاسو سره عملی تور باندې پیش کیږي ډېر ضربت سړی ګوري او هغه به تاسو پیږي د اوس دا بیا د درس نه وای نو بیا د څنګه بدنه تاو کی نو علاوه یا بدنه مخور یا د اندازه وي چې کس سره مال دل نه نو دواړه خبره د دې آیت مصداق هم دي او دواړه پکې پراتی هم دي یو هغه کیفیت ته د دې دعوت د ورکولو هغه خلکو چې هغه د اډو اوریدو ته تیار نه دي نه لا وي زدن خبر یم تا خدای داعی نه ځان پټ کو یا دینه غوته احساس دا ور کو چې کني مال دلې وغیرہ ولا نه هونه پټ او دویم هغه مؤمن تعالی وای چې دومره ځان په تکلیف کې ما اچوا الله تعالی نه هوته پټ دی نه شي الله نو څومره صادرو کې ځان پټ کی الله خبردار انهم بشک دوی چې دی یثنون راخبرګئی یا راتاوی یا ځان پکې پټي دا ټوله معنی دي لفظي معنی می تاسو توکړه صدورهم سینې خپلې لیستخفوا دې لپاره چې دوی پټ شي منه د اغنا او ځامنه نه هغه خبره ده چې الله نه یا د دعوت ورکون کینا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم الا خبردار حين فاغه وخت یستغشون چې تاسو اغوندئ ثيابهم کپڑے خپلې يعلم ولا پويږي ما هغه څنا يسرون چې تاسو پټوي او ما او په هغه څه باندې هم يعلنون چې تاسو ښکارا کوي يعلنون د اعلان د کنه ښکارا کولونه یعنی که تاسو ښکارا کوي غینم خبر ده او که تاسو پټه کوي دا غینم خبر ده انه بشک هغه علیم په ده بذات الصدور برازونه د سینو باندې هغه ستاد زړه د هغه راز نم خبر ده داخله عملی کار ده وما من دابه او نشته هیڅ زناور سا اغستون کې دابا سا اغستون کې عام طور باندې خدا دی وړو حشرات ته ویل کیږي کنه دا کیړي مکوړي دا وړو شیونه کم چې دا عام طور باندې پدی اوړي کې یا دا کم چې دا په شکل پدی کې راوځي عام استعمال دابا دي ته ویل کیږي خود دې په معنی کې هر هغه شی چې غسا اخلي دا ډېر غټولې نه وي یا ډېر ورکوټه وري نه ناغت استعمالی او دلته استعمال دې په معنی کې دا ټول شی نو مرادي نشته داسې یو شی هغه ضرورت لري داسې شی اډوشتنه فل ارض بسمکه کې الا مگر علی الله بلا تعالی باندې رزقها د اغیر زیدا الله غیر روزي ورکی او دا ذمہ دار الله تعالی او دې اطمینان نه ټک آیت ته دا چې سړي اطمینان جوړ شي چې الله هر چاته ورکی الله تعالی هر چاته ورکی دا سیوا کې هم شي وی دي زمونږ په علاقې کې شي وی دي لیدل خو ما پستر کو باندې نه ده خو هغه کس چې کوم دا خبره لیدلې دا غمګه ته
چې کوی مې وستو په هغه کوی کې کانه راغلو هغه کانه مې ماتاو